السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 9ویشتمه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 20 سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د غزې د روغتیا وزارت وایي په تازه اسرائیلي بریدونو کې لږ تر لږه 30 فلسطینیان وژل شوي چې ډېری یې ماشومان دي. او اروپایي اتحادیه وایي د اوکراین جګړې د پای هره طرحه باید د اوکراین او اروپا په سلا وي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. پر غزې د اسرائیل بریدونو کې 30 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې په تازه اسرائیلي بریدونو کې لږ تر لږه 30 فلسطینیان وژل شوي چې ډېری یې ماشومان دي. دا د تېرو څو اونیو تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې چې د اوربان د نازکې فضا په ماتېدو یې اندېښنې زیاتې کړي دي. چارواکي وایي 10 کسان هغه مهال ووژل شول چې د غزې ښار په زیتون سیمه کې د مذهبي اوقاف وزارت ودانۍ د اسرائیلي الوتکو له لوري په نښه شوه. اسرائیل ادعا کوي چې د وسلوالو هدفونو پر ضد عملیات کوي، خو د غزې چارواکي وایي چې د بریدونو په دوامداره توګه ملکي وګړي په نښه کیږي او د جګړې په دورشل کې د عامو خلکو د ژوند ساتلو هر ډول هڅې فل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د ملکي کسانو وجنه ښیي چې اسرائیل د اوربند تړلي اصول له پامه غورځوي او جګړه بیرته خطرناک لور ته وړي. د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د غزې لپاره قومیت ته ضمینه برابروي او له نړیوال قانون سره په ټکر کې دی. یو مخکښ نړیوال حقوقپوه میډلیست ورځپاڼې ته ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستی پریکړه لیک چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 20 مادو پلان ته ملاتړ ورکوي د نړیوال قانون له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی او له همدې امله حقوقي اعتبار نه لري. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې لپاره د یو نړیوال ثباتي ځواک د جوړولو ملاتړ څرګندوي او د پلان د پلي کېدو د څار لپاره د یوې ادارې یا بورډ د رول یادونه پکې شوې. دغه بورډ ته د ټرمپ پلان سره تړلي کلیدي واکونه نسبت ورکول شوي او د ټوني بلیر د احتمالي ګډون خبرونه هم خپاره شوي. رالف وایلډ د نړیوال قانون استاد او د نړیوالو قیمتونو په اړه د کتاب لیکوال میډلیست ته وویل چې دغه پریکړه لیک هڅه کوي د قیمت هغه ماډل په غزه کې بیا راوګرځوي چې په تېرو څو کلونو کې د استعمار د توجیه لپاره کارېدلی او د خلکو د خپلواکۍ حق تر پښو لاندې کوي. وایلډ ویل قیمت فرض کوي چې ځینې خلک ماشومان دي او نور هیوادونه بالغان چې د هغوی لپاره پریکړې کوي. وایي که دا منطق اوس د غزې د خلکو په وړاندې وکارول شي د ځان او ټاکنې د حق خلاف به وي. نوموړي اشاره وکړه چې د نړیوال قانون بنسټیز اصل د دې حق د نه سلبېدو حق دی او د نړیوالې محکمې د 2024 کال د جولای 19 مشورتي رایې په دې برخه کې مهمې څرګندونې کړې دي. نوموړي ټینګار وکړ چې حتی که د فلسطیني استازو لخوا د دې پلان ځینې برخې ومنل شي دا موافقت هم تر فشار او زور لاندې رامنځته کېدی شي او هغه حقوقي قاعدې چې د ځان او ټاکنې له اصولو سره سرچینه اخلي ترې ماتې ورکول کیږي او داسې موافقت حقوقي اعتبار نه لري او باطل ګڼل کېدی شي. هغه همداراز روښانه کړ چې امنیت شورا ته دا واک نشي ورکولی چې د ملحوظاتو او د ملګرو ملتونو د منشور اصولو ته له پام پرته د یو بنسټیز نړیوال حق خلاف څه قانوني کړي. تازه اطلاعات ښیي چې پریکړه لیک د 15 غړو له ډلې 14 موافق رایو په ضد او 2 امتناع یعنې د چین او روسیې په نتیجه کې منظور شو. فلسطین تر اوسه د ملګرو ملتونو بشپړ غړی نه دی. هغه په 2012 کې د ناظر دولت حالت ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یو هیواد د بشپړ غړیتوب لپاره د امنیت شورا سپارښتنه او د عمومي غونډې تصویب ته اړتیا وي او که په امنیت شورا کې سپارښتنه وتړل شي د وتلو حق په ځانګړي ډول د غړو د رایو په برخه کې د دې بهیر اغیزمنولی شي. د اوکراین جګړې د پای هره طرحه باید د اوکراین او اروپا په سلا وي. د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د ختمېدو هره سوله ییزه طرحه باید د اوکراین او اروپایي هیوادونو په همغږۍ چمتو شي. د اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوي چې ځینو رسنیو د امریکا لخوا د یو داسې وړاندیز راپورونه خپاره کړل چې د مسکو د غوښتنو سره نږدې ګڼل کیږي. د اروپایي بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس په بروکسل کې څرګنده کړه چې اروپایان د دایمي او عادلانه سولې ملاتړ کوي او هر پلان هغه وخت عملي کېدی شي چې اوکراینیان او اروپایان ورسره موافق وي. د المان، هسپانیا او پولینډ چارواکو هم ورته دریځ شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د اروپا امنیت په خطر کې دی او باید په هر سوله ییز بحث کې ګډون ولري. روسیې بیا د احتمالي مذاکراتو د ردولو په بڼه ویلي چې هر ډول هوکړه باید د جګړې د اصلي لاملونو د حل ضمانت وکړي او له امریکا سره د روانو خبرو شتون یې رد کړی دی.
راپورونه ښیي چې د امریکا وړاندیز شوی 28 مادهیز پلان چې په فلوریډا کې د اوکراین د ملي امنیت چارواکو ته سپارل شوی د دونباس پاتې سیمې د پرېښودو او د اوکراین د پوځ د کمزوري کولو غوښتنې پکې شاملې دي. زیلنسکي بیا ټینګار کړی چې اوکراین هېڅ داسې طرحه نه مني چې د هېواد د خاورې پرېښودلو ته یې اړ کړي. او روسیه خبر همدا چې د روسیې هوایي برید په اوکراین کې د 26 کسانو ژوند واخیست. پر اوکراین د روسیې تازه هوایي بریدونو په لویدیځ ښار ترنوپل کې لږ تر لږه 26 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د برید پر مهال د ښار د یوې استوګنیزې ودانۍ پورته پوړونه په بشپړه توګه نړېدلي. چارواکي وایي 3 ماشومان هم پکې وژل شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د پیښې له ځایه لا هم 22 کسان لا درکه دي. اوکرایني چارواکو په وینا روسیې په ټول هېواد کې 486 ډرونونه او 48 توغندي توغولي چې د انرژي او ترانسپورت مهمې برخې یې زیانمنې کړي او په یخ موسم کې د برېښنا بیړني محدودیتونه هم رامنځته کړي دي. پولنډ چې له لویدیځ اوکراین سره ګډه پوله لري د دغو بریدونو له امله یې په هوایي ډګرونو کې لنډمهاله الوتنې ودرولې او خپل پوځ یې د هوایي خوندیتوب لپاره په چمتو حالات کې ویښ کړ. روسیه د ملکیانو په نښه کول ردوي او وایي دغه بریدونه د هغو ترهګریزو حملو غبرګون دی چې د امریکا د جوړ توغندیو په وسیله په وورونیج ولایت کې ترسره شوي. اوکراین څو ورځې مخکې د روسیې پوځي تاسیساتو د هدف ګرځولو تصدیق هم کړی و. بهرني خبرونه همدومره وو. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سباني خپرونې د الله په امان.